هغه کار چې د جمهوریت مشرانو یې پاکستان سره کاوه، پاکستاني مشران یې اوس طالبانو سره کوي. ملګرو ملتونو کې پر طالبانو سختې نیوکې او د بدنامۍ هڅې جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان لنډمهالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ په خپل هیواد کې د بهرنۍ ترهګرۍ پر ضد د پریکنده ګامونو اخیستو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان لومړي وزیر له افغانستان خپل هیواد ته د ترهګرۍ د شته ګواښ په تړاو اندېښنه وښوده او ویل بهر د هڅول شوي ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره یې هیواد اړین ګامونه پورته کوي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کې دا هم وویل چې پاکستان کې تورپکو د بریدونو مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو حکومت د همکارۍ غوښتونکی هم دی. ښاغلی کاکړ وایي افغانستان کې دننه او بهر ته د صادرېدونکي ترهګرۍ مخنیوی او ورسره مبارزه د پاکستان د سر لومړیتوب دی. په وینای پاکستان ټول هغه بریدونه غندي چې پاکستان کې د جی ټي پی یا پاکستاني طالبانو تحریک اسلامي دولت نومي یعنی داعش یا نورو ډلو له لوري د دغه هیواد پر ضد پیلانیږي. دا هغه تورونه دي چې طالب چارواکو بیا رد کړي او وایي پاکستاني طالبان په دغه هیواد کې پراخي سیمې په خپل ولکه کې لري او خپل فعالیتونه هم په هغه هیواد کې دننه سمبالوي. انور الحق کاکړ په خپل څرګندونو کې افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او له دغه هیواد سره پر بشري مرستو تم شو. نوموړي وویل بشري اړخ دغه هیواد د لاسنیوي ملاتړ کوي، خو طالبان بیا وایي افغانستان کې ترهګري ډلې شتون نه لري او نه هم چاته اجازه ورکوي تر څو له افغان خاورې نورو هیوادونو باندې بریدونه وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.